अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व अअज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु वला शरीअत बअद शरीअतिही वला किताब बअद किताबिही वला उम्मत बअद उम्मतिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाइ व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया व हुम कन्नुजूमि फिस समाइ लिल इह्तिदाइ वल इक़्तिदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा दर इंतज़ारे हम्द मानीस्त मोहम्मद चश्म बर राहे सनानीस्त। खुदा मदह आफरीन मुस्तफ़ा बस मोहम्मद हामिद हमदे खुदा बस। मुनाजाते अगर बायत बयां करद बबेते हम क़नाअत में तमा करद। मोहम्मद अस्तु में ख्वाहम खुदा राम खुदाया अस्तु इश्क़े मुस्तफ़ा राम। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा के नबुव्वत न बाद लसम कालो उमर मुबारक 50 कालो पदक़ काल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो ख़्वगी रिश्ते द आगई न जुदा शुए। यौ द आगई बीबी हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा और द्वेम अबू तालिब जो द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरो अगरचे ईमान नौ रावड़े खो बिया हम द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रस्त बे कोला और दी दो हज़रात द वजे द कुरैश द तरफ ना अगरचे तकलीफ़ों ढेर ज़्यादा हो खो बिया हम सना सद दई द्वाड़ो बे लिहाज को दई द्वाड़ा ची यौ काल वफात शु दग काल ता आमुल हुज़न वेलेश न गम काल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकलीफ़ों के इजाफ़ा उशवा रुकावटों ना नूर सेवा के दल हत्ता के द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारा के दा मशवरी के दल शुरू शु कि आए जिला वतन यकू कैद यकू या नौज़ु बिल्लाह शहीद यकू।
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف ته لاړل چې کې دې شي هلته کې کچا ومنله او دین اسلام قبول کو نو دا غي د واجبہ مونږ د تقویت ملاو شي او مونږ د دې ځای نه هلته لاړ شو مسلمانانو ته یو جای پناه ملاو شي د طائف سردارانو سره مشرانو سره ملاقاتونه وشو درې مشرانو او درې واړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر بد سلوک خبر منل یا نه منل اخو ځان له خبره خدا عربو روایات مطابق د ملما ملمستیا کول دا یو ډیر عام خبره خو هغه د دې هم خیال نه ساتو بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې دا شیطان الکان دای ور پسې کړه هغه په کان وشته شپږ میله پورې روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه تکلیف رسیدو تر دې حد پورې چې بیا د یو يهودي په باغ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پناه ملاو شو خپې مبارک پڼو مبارک سره د وینې د وجه خطه دا تکلیفونه د قریش ته طرفه تکلیفونه دا هر څه چې راجم شو نو الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو ډیر اوچت مقام او ډیر اوچت تحفه د معراج په شکل کې ور مشهور روایت دغه ده چې د رجب ویشتم تاریخ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی معراج د پاره راوبل د معراج دوه حصے دي یو ته اسراوي او دویم ته معراج وي او ټوټل دواړو ته په یو ځای همغه معراج وایي د قران کریم سوره بنی اسرائیل لومبي آیت کې د دې تذکرہ ده سبحان الذي اسرا بعبده ليلا الله رب العزت هغه پاک ذات ته چې خپل بندا د شپې په یو معمولی حصہ کې بوتل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام نا مسجد اقصى طرف تا الذي باركنا حوله داغي چار چاپیر علاقو ته مونږه برکت ورکړه دے لنوریه من آیاتنا د پاره دې چې مونږه خپل دې بنده او پیغمبر ته س عجائب خپل نخ ورته وو آیتونه ورته انه هو السميع البصير بشکا کامل سماعت او کامل بصارت والا یو الله روایات کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها پکور کې آرام فرماو ناصاپا د کور چھت هغه کلاو شو او التنا حضرت جبريل علیہ الصلوۃ والسلام او ورسره نور فرښتې هغه نازل شوه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یزان سره حرم شریف ته بوتله مکه مکرمه کې خدای موجود وو یعنی مسجد حرام ته بوتله مسجد حرام ته چې بوتله نو الته کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینه مبارک کې چاکړه دوی سیکړه او داغې نه زړه راو باسه جبريل علیہ السلام او آب زمزم سره ووینځ او انوارات او برکات پکې واچول بیا واپس کې خود او سینه مبارک بند کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د جنت یو سورلیوا چې براق ورته ویل شي هغه باندې سور شو او د دې دومره زیات سپیډ و دومره زیات رفتار و چې کوم ځای ته به نظر رسیده نو هغه ځای ته به دا سورلی رسیدلی و نو دومره تیز رفتاری سره دا سفر وشو مسجد حرام نه
مسجد اقصا بیت المقدس ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف یوړ او په دغه دوران چار چاپیره الله تعالی مختلف عجیبه سيزونه دوی ته ښودلي دي. روایات کې ډېر تفصیل سره راغلي مختلف قومونه چې مختلف عذابونو کې مبتلا وو د هغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشاهده وکړه. یو یو نه به تپوس کېده، یو یو باره کې به یې تپوس کو دا ولې دا ولې دا ولې. مثلا یو باره کې یو کس باره کې تپوس کوي او هغه کس داسې دی و یو لوی کمرې عمره خېټه ده او هغې کې چې نو د دنیا جهان ماران لړمانان او داسې زونه دي دننه نه ټک ولا ورکوي او د هغې د تکلیف د وجې چغې وایي خو دلته نه تښتېدی هم نشي زنځیرونو کې تړلی دی. تپوس یې وکړه چې دا ولې وایي دا هغه کس دی چې سود به یې خوړه دنیا سودخور دی د سودخور دا انجام. دغه شانتې داسې کس یې ولیده چې د ژبې نه ځوانډ او د هغه دا شونډې چې نو د اور کینچو سره کټ کولې. تپوس یې وکړه دا ولې وایي دا هغه کس دی چې نورو ته به د ښه کارونو او د بلایۍ او د نیکۍ دعوت ورکو او خپله بد عمل خپله به پې عمل نه کو. هغه شان نور ډېر څیزونه یې ولیدل. یو دا و چې سر باندې یو گنجې مار دی او هغه والا بیا بیا ټک ورکوي. تپوس یې وکړه چې دا څوک دی وی دا هغه کس دی چې زکات به دنیا کې نه ورکو. دا مار دا هغه خزانه دا هغه مال دی چې په سر والا بیا بیا ټک ورکوي او ورسره به یې ورته وي چې زه ستا اکه خزانه یم اکه سره او سپین یم. دا عجابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدل او بیا مسجد اقصا ته ورسېد چې هلته لاړل نو الله رب العزت خپل قدرت سره ټول پیغمبران هلته کې راجمع کړي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل سره چې وردن نشه مصلی خالی ده هغه ټول په دې انتظار وو چې امامتي به څوک کوي موږ به څوک ورکوي. آدم علیہ السلام هم موجود دی د ټولو پلار دی. ابراهیم علیہ السلام هم دی د الله رب العزت خلیل دی. موسی علیہ السلام هم د الله رب العزت نیازبین پیغمبر چې الله ورسره کلام کړی دی خبرې کړي دي هغه هم موجود دی. عیسی علیہ السلام هم دی چې هغه ته الله تعالی کلمت الله او روح الله ویلي په زرګونو کاله هغه په اسمانونو ژوندی وسات. دا ټول فضیلتونه د ټولو پیغمبرانو شته خو د دې ټولو مشر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم جبریل د لاس ته ونیسه او مصلی ته ورمخ چې یا رسول الله تاسو به د ټولو پیغمبرانو امامتي کوئ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مونږه ځکه امام الانبیاء وایو د ټولو پیغمبرانو امام. نبی الانبیاء ورته هم وایو ولې چې هر پیغمبر ته دا حکم شوی چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې به ایمان راوړی. افضل الانبیاء ورته هم وایو ولې چې د ټولو نه اوچت او اعلی ارفع هغه زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او خاتم الانبیاء هم دی چې د ټولو پیغمبرانو اخیری دی. دین بعد د نبوت سلسله نوې پیغمبر نوې نبی راتلل ختم بند ولې چې ضرورت پاتې شي د الله دا پیغمبر او دا کلام تر قیامت پورې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته کې امامتي وکړه. بیا هغې نه بعد بیا بهر تشریف راوړل او براق باندې جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سره اسمانونو طرف ته روان شو. اسمانونو ته چې تللی دي نو ټولو کې برا لومبه اسمان چې جبریل دروازه وټکوله دننه आवाज رااله څوک دی. نو جبریل علیہ السلام ورته وایي چې جبریل فرښتہ تپوس کوي ته یوازې که تا سره بل څوک هم دي وایي ما سره محمد دی صلی الله علیه وسلم. وایي دی خپل راغلی دی یا رابللی شوی دی. نو جبریل علیہ السلام ورته وایي چې او دته بلنه ورکړې شوې ده
دی راغوښتی شوی دی ځکه دی راغلی دروازه کولاو شوه نو جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام سره ړومبي اسمان کې ګوري چې یو بابا ضعیف لوی عمر والا هغه یو ستنې سره ناست دی دې طرف ته داسې یو ډېر لوی څنګه چې دا میږي یو ځای کې راجمعي نو دغه شانتې بله څیزونه دي سم طرف ته هم او اړولي طرف ته هم نبی علیہ السلام تپوس کوي چې دا بابا څوک دی او دا دې خوا داسې او بله خبره دا چې هغه به سم طرف ته کتل نو مسکې به شي خوشحاله به شي اړولي طرف ته به یې کتل نو په ژړا به شي نبی علیہ السلام تپوس وکړه چې دا څوک دی او دا ولې خاندي او جاړي نو جبرائیل علیہ السلام ورته ارشاد وفرمایل چې یا رسول الله دا حضرت آدم علیہ السلام دی او دا دی خوا او اخوا چې دی دا د اولاد ټول اولاد روحونه دي سم طرف ته د هغې اولاد روحونه دي چې کوم مؤمنان مسلمانان پاتې شوي دي دنیا کې او اړولي طرف ته اړولي لاس طرف ته هغه روحونه دي چې کوم د بد کرداره بد اعماله او د کافرانو روحونه دي سم لاس والا طرف ته چې دی وګوري خوشحاله شي ظاهره د پلار خپل کامیاب اولاد ته چې ګورن خوشحالي او اړولي طرف ته چې هغه مجرمان وګوري نو بیا خفه شي آخر هغه خو هم اولاد دی اولاد که هر څنګه آخر اولاد دی الله تعالی ولا د مور او پلار په زړه کې مینه یې خدا نو آدم علیه السلام دی ښه انسانانو ته مسلمانانو ته چې ګوري د هغې روحونو ته ګوري خوشحالېږي چې زما دا اولاد د الله په امتحان کې کامیاب شوی او اړولي طرف ته چې ګوري نو دا هغه خلک دي چې د الله رب العزت په امتحان کې دنیا کې ناکامه شو او د دوزخ بالن به جوړېږي بیا دې نه بعد نبی علیه السلام د نورو اسمانونو سفر هغه به انشاءالله آینده جمعۃ المبارک په نشست کې بیانېږي الله رب العزت مالا تاسو له ټولو مؤمنانو له نبی علیه السلام سیرت او صورت باندې عمل کولو توفیق راکړي وما توفیقی الا بالله